معاذ ابن جبل د رسول الله بزرگوار یارانونا اصحابونا یو صحابی ده. دین روایت جنگ تبوک دوران گرمی ډیره سخت وا، سخت حالات و. جنگ آغاز نه مخکې هر سړي کوشش دا و چې هغه بیابان کې یوې سیورې ته رسیي وکړي تا دا چې د ګرمۍ هغه حرارت نه، هغه سوزش نه، هغه حدت نه ځان محفوظ کړي. ولدي دوران زه هم مثال یوه سیورې تلاش کې وم تا دا چې جنگ آغاز یا نه دی شوی، یوه سیورې ته زه پناه یوسم. خو ما سترګې وغړولې، ما رسول الله بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم مبارک وجود ولیدو چې هغه ما سره څنګ ته ناست دی. کله ما د هغه مبارک وجود ولیدو نو فاغتنمت الفرصه، ما دا فرصت غنیمت وګڼلو تا دا چې رسول الله بزرگوار محضر کیم، رسول الله بزرگوار سره دی حالاتو کې د هغه خدمت کیم. لذا رسول الله بزرگوار مبارک ذات نه مستفید شم، د هغه مبارک ژبې نه څه حدیث واورم، څه وعظ واورم، نصیحت واورم. نه معاذ یی چې ما رسول الله بزرگوار ته دغو سنگینو حالاتو کې عرض وکړو، یا رسول الله ما ته داسې عمل وښیه یدخلنی الجنه و یباعدنی من النار، چې هغه عمل باندې، هغې وظیفې باندې، اتا هغه نصیحت باندې زه عمل وکم او د هغه عمل نتیجه بیا دا شي چې الله رب العالمین ما ته جنت عطا کی او جهنم نه وریا وسطي. دا تقاضای هغو حالاتو کې رسول الله بزرگوار محضر نه وکړ. نه رسول الله بزرگوار ورته په جواب کې یی لقد سألتني عن عظیم وانه لیسیر علی من یسره الله علیه. ای معاذ تا مانا ډیره لویه غوټه پوښتنه وکړه، ډیر عظیم سوال د وکړو او ډیر بلند مرتبه سوال د وکړو، ډیر عظیم سوال د وکړو. سوال د دا وکړو چې ما ته داسې طریقه وښیه، داسې وعظ وکړه، نصیحت وکړه چې هغه وجې نه هغه عمل راته رابطه ما رهنمایي وکړه چې هغه عمل باندې زه عامل شم او جنت ته داخل شم او جهنم نه الله راته هغې مهلکې نه راته هغه حلقات نه راته نجات عطا کی. مولا رسول الله بزرگوار فرمایش وکړو دا عظیم سوال دی، خدا آسان دی هغه چا دپاره چې چا دپاره یې الله رب العالمین آسان وګرځوي. بذات خود دا هم یو ډېر غور طلب مسله دی چې که چا څه د الله توفیق شامل حال نوي، د الله رب العالمین توفیقو ته شامل حال نوي، هغه ته بیا هیڅ عبادت آسان نه دی، هغه ته هیڅ عبادت مټاس ورته نه میلویږي، حلاوت ورته نه میلویږي، تراوت ورته نصیب نه کیږي. الغرض رسول الله بزرگوار ورته په جواب کې اولین جمله دا فرمایش کوي، یا معاذ تعبد الله ولا تشرک به شیئا. ای معاذ جنت دخول و جهنم نه دوری و نجات دپاره اولین عمل داده چې د خپل کریم پروردگار عبادت کوه و الله سره هیڅوک هم شریک ټهراو نه کوي.